بسم الله الرحمن الرحیم. نن په سوشل میډیا باندې د عطا خیریه بنسټ باندې وروسته له هغې نیوکې زیاتې سولې او په عطاالله شګیوال باندې وسوې د طالبانو د عدلیې وزیر کومې څرګندونې کړې دي چې عطا خیریه بنسټ ته ویل چې دولتي ځمکه در کومه او هغه ویل چې نه دولتي ځمکه که ته راکړې بیا خارجیان راسره کومک نه کوي. بیا چې کله پیسې راوړلې ما د ځمکه انتخاب کړه. دې ویل که په دې ځمکه واخلم نو کلینیک به پسې جوړوم یا روغتون پسې جوړوم. په ده باندې لانجې وې. هغې نه وروسته مې پیسې وایي بلاک کړلې، محدودیتونه مې پرې ولګول. اوس ټولې پیسې ځي زما په امضا ځي او په چک ځي. لومړی خبره خو دا ده چې پرته دې کې شک نشته چې په خیریه بنسټونو کې بلا مشکلات دي، لږ نه بلا مشکلات دي. د همدې خیریه بنسټونو له ادرسه ډېر خلک چې یو یې زه پېژنم میلیونران سول، همدا اوس کمپنیانې لري، رابطې لري، د دنیا شیونه لري که نه. په هغه باندې زه بحث نه کوم. یعنې شک نشته چې دوی کې مشکلات کافي زیات دي. دغه برخې ته که راسو عطا خیریه بنسټ والا که مثلا اول خو دا چې دی بیا خپله ځواب ووایي د دې خبرو چې دی تهدید سوی دی، ولې تهدید سوی، په څه خبرو تهدید سوی، رښتیا هم د دې اراده هم دغه ډول وه چې دا پیسې ځان ته ووهي یا حد اقل یو څه پکې پاتې سي که نه کومه بل فکر کوي. زه وایم کیدای سي د دې سړي نیت بل سي یا داسې یو څه نیت وایي چې که زه دولت راته ځمکه راکړي نو طبعا خلک کومک نه کوي. خلک به دولت ځمکه ورکړي پر باندې خپله جوړ کړه که نه، یا که کوي کومک کم کوي. نو همدې لپاره به د معیاري روغتون لپاره کیدای سي هغه فکر کړی چې ډیرو پیسو ته اړتیا ده، په همدې خاطر باندې باید له دولته هم کومک واخلي، له خلکو هم کومک واخلي، یو شی جوړ کړي. البته زما یو نظر د یو افغان په توګه نه د اتیا د پلوۍ په خاطر ده او نه د بل څه په خاطر. اته باندې ما هم نیوکې کړي، تاسو هم کړي، نورو خلکو هم کړي دي او دا بلا کوو تر څو به شفافیت رامنځته شي. خو اوس خبره اصلي خبره دا ده چې د عطا خیریه بنسټ لپاره چې کوم روغتون لپاره کومې پیسې ټولې سوي دي هغه ټول د عدلیې د وزیر په لاس کې دي. خبره ختمه سوه. عطا که سپیناوی ورکړي که ورنه کړي څه پاتې نه دي پکې. دغه ټولې پیسې د وزیر په امضا باندې ځي. معنا دا چې درغلي نوره نه کېږي. نو اوس عطا نه هیله همدا ده چې باید روغتون ته پښه تنبه کړي او په لنډو ورځو کې دا شی راټول کړي. رښتیا هم دا شی یو څه اوږد څه وغځېده او هر څومره چې کومه اړیکې دي چې څومره پراخېږي وخت پکې تېرېږي، جنجالونه پکې پیدا کېږي. دغه د نامزادۍ دورونه تاسو فکر وکړئ د هلک او نجلۍ چې کله نامزادي دا څومره چې د نامزادۍ یا د کوژدۍ وخت زیاتېږي د دوی منځ کې اختلافات زیاتېږي. دغسې دا ټول رابطې همداسې دي، دا ټولې کیسې همداسې دي، دا ټول قراردادونه همدغسې دي چې څومره اوږدمهاله کېږي هغې کې لانجې پیدا کېږي. نو عطا نه هم هیله همدا ده چې لومړی دا چې د دې خبرو په اړه که سپیناوی غواړي سپیناوی دې ورکړي، حتما څه خبرې به لري. یو طرف قضاوت به نه کوو، قاضي داسې نه وي چې یو خلک واوري نور خلک وانه وري. موږ هم باید داسې ونه اوسو چې یو طرف مو واوري د بل طرف باندې غوږونه کاڼو کړو چې ولا نه ده څه ویلي صحیح ده ملامت ده. نه وایم چې عطا به پاکي، نه وایم چې عطا کې به مشکلات نه وي، طبعا صحیح به، خو په دونه اندازه نه چې ټوله پړه باید په عطا باندې واچو. عطا باید واورو چې هغه څه وایي، هغه څه لري، هغه کوم دلایلو لپاره دغه شی ځنډولی وه. نو په همدې اساس باید تر هغې منتظر سو. دا بدره د کنځلې ویل، توهین کول دا ضرور نه ده. غټ غټ سړیان هسئ، په خبره پوه خلک هسئ، پرېږدئ چې عطا راسي خپلې خبرې وکړي چې څه وایي. له هغې وروسته که تاسې قضاوت کوو بیا خبرې داسې وکړئ قضاوت ورباندې بیا خلک وکړي.